حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یو کوڅه کې روان یو ځوان لا خوا په مخه به رالی د دې ځوان په بغل کې د شرابو بوتل په کوڅه کې له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره سامنه راغله دې ځوان په دا زړه کې دا وویل که اوس دې حضرت عمر پوښتنه راځه وکړه چې دا په بغل کې دې چیش دی زه به څه ورته وایم نو یې په دا زړه کې دا ویل چې یا الله زما توبه ده ته نن زما پرده وساته نن د حضرت عمر تر مخ زما پرده وساته زما توبه ده بیا به د شرابو سره تعلق نه ساتم نو دا ځوان چې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رالی حضرت عمر ورته ویل په دا بغل کې دې څه شي ده ورته ویل یا امیر المؤمنین دا سرکه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل ته ښکاره کړه هغه چې ورښکاره کړه واقع شراب سرکه ګرځېدلي چې د حضرت عمر له خوفه څخه چې ده په اخلاص توبه وکښله الله پاک هغه شراب په سرکه بدل کو او که انسان د خدای له خوفه څخه توبه وکړي نو الله پاک به د دغه ګناوې په نیکو اعمالو نه کې وربدل کوم رب چې شراب په سرکه بدلولی سي هغه رب دا ستا ګناوې دا ستا نافرمانۍ دا په نیکو اعمالو بدلولی سي الله پاک دونه مهربانه ذات دی دونه عظیم ذات دی چې دا کومې ګناوې موږ کړي دي دا الله پاک په نیکو اعمالو را بدلوي لیکن چې موږ د دغه رب و طرف ته قدم ورواخلو او توبه وکړو علما کرام لیکي چې د آدم علیه السلام توبه چې قبوله سوه په 5 وجو سره چې یو آدم علیه السلام د خپل لغزش اعتراف وکړي اقرار یې وکړي دویم آدم علیه السلام دا خپل نفس ملامت کړي او بل آدم علیه السلام فوراً توبه یې وکړل او بل آدم علیه السلام د الله پاک له رحمته څخه ناامید نسو نو یو یې اعتراف وکړي او ځان یې پښیمانه کړي او خپل نفس یې ملامت کړي توبه یې وکړله د الله پاک له رحمته څخه ناامید نسو الله پاک یې توبه قبوله کړه که موږ ته هم دا 5 شیان په ځان کې راوړل یو دا چې د خپلو ګناهو اعتراف وکړو چې یا الله موږ مجرمان یا الله موږ نافرماني کړې ده یا الله موږ بغاوت کړی دی یو د خپلو ګناهو اعتراف وکړو دویم دا خپل ځانونه ملامت کړو چې موږ ملامت او دریم دا چې ځان پښیمانه کړو چې ما چې څه زندګي په نافرماني کې تېره کړې ده یا رب زه پر پښیمانه او توبه وکړو چې یا الله توبه مې ده د الله پاک له رحمته څخه ناامید نسو ولې زموږ رب زموږ تر مور و تر پلار بیا واره زیات مهربانه دی نو ته آدم علیه السلام توبه الله پاک قبوله کړه زموږ توبه به هم الله پاک قبلوي دا د شیطان توبه رد سوله شیطان مسترد سو ولې په شیطان کې 5 عیب و یو یې د خپلو ګناه اعتراف نه کوي دویم یې خپل نفس نه ملامتوي دریم یې پښیماني نه کوله او څلورم یې توبه نه کښله او پنځم د الله پاک له رحمته څخه ناامیده سو نو الله پاک وترټي که نه وترټي آدم علیه السلام و الله پاک ته قبول سو شیطان د لعنت په قید باندې ملعون سو اوس موږ ستاسو دپاره هم په دا 2 لارو کې پر کومه لار ځو د آدم علیه السلام پر لار ځو که د شیطان پر لار به ځو د آدم علیه السلام پر لار به ځو
آدم علیه السلام د خپلو ګناهو اعتراف کړی دی، موږ به هم دا اعتراف کړو. آدم علیه السلام خپل نفس ملامت کړی دی، موږ به هم خپل نفس ملامتو. آدم علیه السلام پر خپل لغزش باندې پښیماني کړې ده، موږ ورته به هم ځان پښیمانه کوو. ورب ته به توبه کاږو که بیا نه کاږو، او د الله له رحمت ته به څخه نه ناامیده کېږو. دا به کوو که بیا نه کوو. د روزې مقصد ګوره د زموږ د رب دا هېڅ شوق نه دی چې زه ورنیسم. زموږ د رب دا څه شوق دی چې زه تږی یم. دا روزه چې الله پاک فرض کړې ده د دې دپاره چې انسان پاک سي. ولی جنت پاک ځای دی او ګناه نجاست دی. نجاست ته دا مسجد له راوړلی سي، نو ګناه نجاست دی. په دا نجاست کې به ته جنت ته څنګه داخلېږي؟ په دا روزه سره دا انسانان الله پاک له ګناه د صفا کوي چې توبه وکړي، ګناه پرېږدي، دی صفا سي. او چې صفا سو نو دی به هغه پاکې ټکانې لري چې هغه جنت دی. نو ګناه به پرېږدو که بیا نه پرېږدو؟